بغیر اپلیکیشن د فیسبوک ویډیو چې د هغه څنګه را ډاونلوډ کو. اکثره کسان دا شکایت کوي چې موږ ډیر زیات اپلیکیشنان را ډاونلوډ کړي دي او په هغه کې چې کله موږ د فیسبوک یو ویډیو را ډاونلوډو نو هغه کوالټي ډیره زیاته خراب وي. نو نن زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ بغیر کوم اپلیکیشن تاسو چې په فیسبوک کې هر یو ویډیو خوښه وي هغه تاسو په یو کلیک سره را ډاونلوډ کړئ. ډیره خوندوره ډیره اسانه طریقه ما نن تاسو ته په دې ویډیو کې راوړې ده. ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص شي او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستان سره لازمي شیر کړئ او که چیرې تاسو نوي یاست نو زموږ پیج ضرور در سره فالو کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو لاندې په کمنټ کې ولیکئ چې موږ د هغې پوښتنې جواب درکړو. راځئ چې زه د موبایل او سکرین ته چې په ګډه سره دا طریقه ځان ته معلومه کړو. چیرې تاسو په فیسبوک کې هر یو ویډیو خوښ نو تاسو به سمپل شیر اپشن ته راسئ. د شیر اپشن ته چې تاسو څنګه رالاست دوستان دلته کې تاسو کاپي لینک ګورئ دا به تاسو کاپي کړئ. دا چې څنګه تاسو کاپي کړئ دوستانو تاسو به سمپل ګوګل چې دی هغه خلاص کړئ. ګوګل ته چې تاسو رالاست دوستان دلته کې تاسو په سرچ کې ورکړئ yts5facebook.com. دا چې څنګه تاسو ورکړئ دوستانو تاسو یې ګورئ را سره دلته کې به تاسو ته یو ویب سایټ چې دی هغه خلاص شي او تاسو یې ګورئ د اول ویب سایټ چې کوم خلاص و دوستانو دې ته به تاسو ولاړ شئ. دې ته چې تاسو څنګه رالاست دوستانو دلته کې به تاسو دا ویډیو لینک چې تاسو کاپي کړی دی هغه به دلته کې پیسټ کړئ. بیا به پر سټارټ باندې چې دی هغه تاسو کلیک کړئ. پر سټارټ چې څنګه تاسو کلیک کړه دلته کې به تاسو ته هغه ویډیو راوړي د کوم ویډیو لینک چې تاسو کاپي کړی دی او تاسو به سمپل پر ډاونلوډ اپشن چې دی هغه کلیک کړئ او تاسو دا ویډیو چې دی هغه به ډاونلوډ شي. ډېره خوندوره طریقه ده لازمي یې په خپل موبایل کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ او که په ویډیو کې کم انفارمیشن د نور دوستان سره لازمي شیر کړئ. در بلې ویډیو د خدای په امان.